زه یحیی وردک او زما همکار میثم واحدی د هامبورگ د ادویزا برچفس اکادمی د خوانه راغلی یو. هغه سفر مو په چوکاټ د ارازموس پلاس پروګرام کې دی چې دغه پروګرام د اتحادیه د اروپا د خوانه سپورت کیږي او په دوی کې به موږ څو هیوادونو ته ولاړ شو لکه بلجیم، فرانسه، دنمارک، اتریش، سویدن. هلته به د افغاني ټولنو سره مشترکاً کار وکړو او ګورو چې څه رقم هغوی هلته خپل خدمات وړاندې کوي. او نن او په دغه 15 ورځو کې موږ بلجیم ګنت ښار ته راغلي یو او دلته مو 15 ورځې د افغان ټیپ د همکارانو سره مشترکاً کار وکړ او دوی مو ولیدل چې دوی څه رقم خدمات وړاندې کوي.